قومي اذکار او دعاګانې. قومه یعنې د رکوع نه په ولاړه، رکوع نه چې سړی راپسې ودرېږي که نه دې ته قومه وایي. دې ټیم کې اذکار او دعاګانې شتي. اولنۍ دعا د رفاعه ابن رافع الزرقي رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري راوړی، امام نسائی راوړی. وی كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، یو ورځ د ورځو نه موږ رسول صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ کوو. فلما رفع رأسه من الرکعه، هر کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک د رکوع نه راوچت کو، رکعه هم رکوع ته ویله کېږي. قال نو وی سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، اوري الله هغه چا لره چې چا ورله ستاینه وکړه. قال رجل وراءه، بدی کې یو سړي د وروسته نه دا دعا ووي، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اے ربا زمونږه ولك الحمد او تا لره ستاینه ده، حمدا كثيرا ډېره ستاینه، طيبا پاکه ستاینه، مبارکا فيه برکتونو واله ستاینه. دا یو کس وي. فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ ختم کو نو وی من المتکلم، دا چا دا کلمات وي؟ قال انا هغه سړي یا رسول الله ما ویلي. وی رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، ما سره پاسه 30 ملائک ولیدل چې د یو بل نه مخکې والی کوو چې کم یو به دا کلمات اول لیکي. په عملنامه کې به دا کم یو اول لیکي او کم یو به الله ته خیجي. دا کلمات دومره مزیدار وو. نو چې رکوع نه راپاسې څه به سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، او راځي دا ولك الحمد او لك الحمد، دا ټول راځي ان شاء الله. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، دلته دي سيدي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ایو کار به ورسره وکړي. څه کار به ورسره څه کې دا خو وینا ده، رفع الیدین به ورسره وکړي. سمع الله لمن حمده، بیا به لاس په سینه باندې کېږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دی. بیا به لاس په سینه کېږي. او په کې یو فایده ده، خپل ځای کې موږ دا دلیل ذکر کړی. یو فایده یې کې دی چې کله سړی رفع الیدین وکړي سمع الله لمن حمده او لاسونه په سینه کېږدي، زر سجدې له نه ځي. خیر هم دی که نه؟ او دا لاسونه چې سیده نیولي نو دی رواني. نو رفع الیدین چې دې وکړو رکوع نه چې راپاڅېد نو بیا به لاسونه په سینه باندې کړي. بعض علما وایي زوړن به نیسي، د هغوی اجتهاد دی، که څوک د هغوی په دلایلو مطمئن هېڅ خبره نه. خو موږ الحمدلله په دې مطمئن یو. لکه انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، ډېرو محدثینو راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د رکوع نه سر راوچت کو نو دومره اوږد ودرېدو چې زمونږ دا ګمان شو چې رسول صلی الله علیه وسلم نه هیر دي چې دی د رکوع نه بعد ولاړ دی. دی که څو په دې سوچ کې دی چې زه د هغه رکوع نه مخکې چې کوم ودرېدلي تلاوت هغه زه که څه پای کې ولاړ یم. دا یو ډېر باریک دلیل دی. ګورئ سوچ پکې وکړئ. که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم لاسونه سیده نیوی بیا صحابه کرامو دا ګمان نه کوه. خیال هم دی که نه؟ دا لږ تیز دماغ غواړي ویښ. که چېرته رسول صلی الله علیه وسلم لاس سیده داسې نیوی رکوع نه بعد، نو بیا خو به هغه رکوع نه بعد لاسونه داسې نیولي وو، نو صحابه کرام څنګه دا ګمان کوي چې د ده نه که څه هېر شوي دي چې دی په هغه اولنۍ قومه کې ولاړ دی. اولنۍ کې خو لاسونه به کوم ځي؟ په سینه باندې. نو دوی هله دا ګمان وکړو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو چې هغه لاسونه په سینه یې ښودي رکوع نه بعد. پوه شوې بې که نه؟ نور پم دلایل خو داسې یو خبره مخې له راغله. او دا هغه مسلې دي چې دې کې طرفینو ته دلایل یي. نو په دې کې چاته بدعتي ویل یا چا سره ورانه راوسته په دې چې راته دا کې زده کړم، دا نامناسب کار دی. او کوم علما چې یو طرف ته بدعتي وي یا بدعت وي نو هغوی غلو کوي په دې مسله کې چې کله هم په مسله کې جانبینو ته دلایل یي که نه،
اوسی وهمی دلائل نه یو خاص هغه ځان نه دلائل په زوره جوړي یا کمزوري روایت یا داسې مسلې چې کې د اجتهاد مجال نه وي دو ټوک خبر راغلي ته پکې اجتهاد داسې شي کې نو جدا خبره ده او دل طرفین خپل دلایل بیانوي او طرفین کوشش کوي چې د رسول الله صلی په طریقه عمل وشي نو په داسې مسلو کې به څوک جنګ جګړې هغه نه کوي او نه یو بل ته بدعتي وایي پوه شوې په دې مسلې څوک به دا ذکر پوره ووایي دا خو آسان دی بارك الله فيك خو تا ربنا لك الحمد وي دلته څه دی ولك الحمد دا لك الحمد مش دی خو خپل دلیل را روان دی دویم ذکر یا دعا ابن ابي اوفى رضي الله عنه روایت ته امام مسلم امام ابو داود راوړی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع وچ نبی صلی الله علیه وسلم بخپل ملا د رکوع راوچته کړه قال نوی به سمع الله لمن حمده دا هو معروف ذکر دی دا ګور یو شان دی ټول دې کې بدلون نه راځي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد خیال دې کنه اتیر شوي کې سو ربنا ولك الحمد دلته سړي اللهم ربنا لك الحمد زي ورځ دی وکسر ناس وما هغه داسې قاري و او داسې یاره داسې لسمه یې څه مولا به نه و چې لږ ډېر کتابونه یې د کتلي دا چې لږ ډېر کتابونه یې کتلي او بیا داسې قرآن د سنه صحیفه چې کړی د ده ډېره ګټه نشه وي ځکه چې څومره د سره علم کم وي نو سړي ته ځان غټ عالم ښکاري او څومره چې د سره علم ډېر وي نو ځان به د کمزوری ښکاري بس موږ یو ځای کې لمونځ وکړو نو عام دا دی چې سمع الله لمن حمده خلک څه وایي ربنا ولك الحمد كربنا لك الحمد تاسو څه وایي ربنا ولك الحمد لك الحمد ربنا لك الحمد عام دا ویل کېږي که نه عام زه یم وایي دواړه او ما ته هم پته دواړه ثابت دي خو عام زموږ خلک کم یې وایي ربنا لك الحمد نو دې کس چې کله مونځ وکړو نو هغه دا ذکر یې په زور ووایي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد او که اللهم ربنا لك الحمد بس دې تمانځه نه بعد ورته وایي چې تا چې دا ذکر ووایي دا دې څنګه ووایي او موږ خو داسې نه وایو ما ورته وایي ما کلی چې هغه صحیح دی ته به غلط یې تا ته نه دی یاد ها وایي دا شتي ما دا شتي که خو ستا په شان علمي شخصیت ته مې نه دی معلوم شتي خو ستاسو د علم نه مې دا خبره غایبه شوې ده رد هله کوو په سړي باندې چې د خپلې خبرې درته پته وي چې یاره زه د علم په څومره اوبو کې نو بیا رد کوو دا چې مسلې ته پته نشته ډایرکټ وردانګې په سړي رد کوي چې ستا مسله غلطه ده نو ګوره اوله کې ربنا ولک